هیڅ امکان نه لري چې ماضي دې بدله شي. دا خبره مې د زړه په غوږونو واوره او پام ورته وکړه. ته نشې کولی ماضي بدله کړې. ماضي بدلول ناممکن کار دی. خو له ماضي زده کړه کولی شو چې د حال او مستقبل لپاره ترې ګټه واخلو. خو که ته په تیر کې غرق پاتې کېږي او په افسوسونو او تشویشونو باندې ژوند کوي، ته به حال نه هم خوند وانه خلې او راتلونکی مستقبل به دې هم برباد وي. که ته د ماضي په زندان کې ځان بندي کړې، د خلاصون لاره دې نشته دی. راځه له ماضي را تیر شه، په حال او مستقبل لپاره آمادګي ونیسه. د ماضي دغه پاڼه واړوه، حال ولوله او د راتلونکي لپاره چمتووالی ونیسه. ته یو اوږد ژوند په مخ کې لرې چې ته باید هغې ته چمتو اوسې. که تشویشونه او په ماضي کې ځان سرګردانه کوي، ځان بربادوي او راتلونکي دې بربادوي. په ځان باندې به ظلم کوي. په ځان ظلم مه کوه. راځه ماضي پرېږده، په حال او مستقبل کې ژوند وکړه. ماضي و تېره شوه، که هر څه وکړې نه راستنېږي. تا د ماضي لپاره خپل حال او مستقبل بربادوي او خوند ترې نه اخلي. برباد کړی دی د دغه اوسنی حالت چې حال دی. نه، حال او مستقبل په دې نه ارزي چې په ماضي دی برباد شي.